الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. آیا کافران په دې نه پوهیږي چې دغه ټول اسمانونه او ځمکه یو له بله سره نښتي وو، بیا موږ دوی بیل کړل او له اوبو نه مو هر ژوندی شی پیدا کړ. آیا هغوی زموږ دغه خلاقیت نه مني؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. او موږ په ځمکه کې غرونه ټک وهل تر څو چې په دوی باندې ونه خوځېږي، او په هغه کې مو ارتې لارې جوړې کړې ښایي چې خلک خپلې لارې معلومې کړي. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. او موږ اسمان یو محفوظ چت جوړ کړ، خو دوی د هغه د نښانو څخه مخ اړوونکي دي. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. او هماغه الله دی چې شپه او ورځ او لمر او سپوږمۍ پیدا کړل، ټول په یو فلک یعنی مدار کې لامبو وهي. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. او ای محمد، تل پایښت خو موږ له تا نه مخکې هم کوم انسان ته نه دی ورکړی. که ته مړ شوې نو آیا دوی به د تل لپاره ژوندي وي؟ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هر ساکک د مرګ د خوند څکونکی دی، او موږ په ښو او ناوړه حالاتو کې په غورځولو سره پر تاسې ټولو ازمایښت کوو، په پای کې همدا زموږ لوري ته ستاسې راګرځېدل دي. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. دغه د حق منکران چې کله تا ویني نو په تا پورې ملنډې وهي، وایي چې آیا دغه دی هغه څوک چې ستاسې د خدایانو یادونه کوي؟ او د دوی خپل حال دا دی چې د رحمان خدای له ذکر نه منکر دي. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستطيعون.